بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو امید ده چې ټول جوړ او روغ یاست. ښه ګرانو دوستانو، نن موږ تاسو د سیډي 2 درسونه لرو چې دا اولنی درس اوس آماده ده. اوس زه دا درته ږدم، تاسو غوږ ورته ونیسئ چې څه وایي، بیا په مناسب طور باندې به ورسره وروسته خبرې وکړو. ښه، اوس غوږ ونیسئ. Seite 47, Aufgabe 4. Obst und Gemüse. Hören Sie, sprechen und klatschen Sie mit. ښه، وایي چې سایت 47 یعنی 40 صفحه Aufgabe 4 یعنی څلورم تمرین Obst und Gemüse، یعنی چې دلته لیکل شوي نه دي خو لیکن په سیډي کې ویل چې Obst und Gemüse یعنی میوه او سبزی. hören Sie hören یعنی واورئ، Sie یعنی تاسې، sprechen und klatschen Sie mit یعنی څه، sprechen یعنی خبرې وکړئ، und یعنی او، klatschen یعنی داسې لاس ورسره وکړئ داسې، Sie یعنی تاسې، mit یعنی ورسره. ښه، اوس مخکې غوږ ونیسئ چې مخکې څه وایي. Birnen Gurken Zwiebeln Äpfel Paprika Blumenkohl Ananas Kartoffeln Tomaten Melonen Karotten Bananen. ښه ګران دوستانو، امیدوارم چې تاسو پوه شوي یئ. اوس مثلا په مناسب طور باندې به ورسره وغږیږو. ګورئ دوستانو، مثلا دا معنا خو درته اوس نه وایم په دې چې مثلا وروسته نور درسونه هم د دې په باره کې راځي، او مثلا مخکې مې درته مخکینی درس کې مې درته یو څه مې ویلي دي، باید پوه شوي دوستانو. خو خیر، اوس مثلا په دغه درس کې لږ خبرې زیاتې دي، نو دا درس بیا د یوټیوب ویډیوګانو په حساب باندې مثلا 15 دقیقې اوږدیږي یا زیاتیږي. دغه په حساب باندې مثلا اوس د دې په دغه ځای په حساب باندې یو څه مناسبې خبرې کوو، نور به بیا مخکې ګورو چې نور درسو کې څنګه توضیحات درته درکړم، هغه بیا د زما کار ده. ښه، خو خدای دې توفیق راکړي. ښه، اوس په دې ځای کې مثلا ګورئ دوستانو چې 2 ټکي. ښه، دغه 2 ټکي دي او دغلته د هر یو نوم ګورئ چې منځ کې مسافه ورکړې، یعنی سلش یې په منځ کې ورکړی. دا د څه لپاره ګورئ دوستانو، په اسانه طور باندې عادي طور باندې مثلا پوه شئ باید چې دغه نوم 2 پیرې ویل کېږي. ګوره، Birnen Gurken Zwiebeln Äpfel. صحیح ده؟ نو Äpfel یعنی داسې اسانه، Äpfel یعنی خلاصه داسې. دویمه خبره دا ده چې د اولنی ټکی چې غټ ده او د دې ځای کې د حروفونه ګورئ چې مثلا په غټ خط باندې لیکل شوي، نو د دې دا مطلب ده چې مثلا دغه حروفونه مثلا داسې لږ اوچت یا مثلا راښکل کېږي یا دروند ویل کېږي، مثلا یعنی ځان ښیي چې دا حروف یعنی اوچت یعنی ویل کېږي. ښه، نور خلاصه داسې شبکې نشته. ګورئ دوستان، مثلا دینی درس دا نه چې کوم زور زیر پکې کته او پورته شي سړی ګناهګار شي، خو لیکن د هر یو شي زده کول صحیح زده کول پکار دی. ښه، نو امیدوارم دوستانو زما په خبره پوه شوي اوسئ. د دویم خط ته راځو چې په دې ځای کې ګورئ دوستانو د ټکي دلته 3 دي او دا نوم ګورئ چې مثلا 3 ځایه کړی. ګورئ، Paprika Blumenkohl Ananas. یعنی ګورئ دوستانو په مغه حساب باندې یعنی دلته دا نوم 3 پیرې ویل کېږي. ګوره، Paprika Blumenkohl Ananas. ځان سره تمرین وکړئ، هم خپله درته معلومیږي. ښه، او دا اولنی ټکی چې ده خو دا هم مغسې چې مثلا ګورئ دا پا یعنی دا اولنی حروفونه مثلا دا کوم چې ډبل خط باندې لیکل شوي، یعنی دا د ځان ښیي چې مثلا اوچت ویل کېږي. ښه، او امیدوارم پوه شوي اوسئ. د دریم خط ته راکوزیږو چې په دې ځای کې د غټ ټکی منځ ته راغلی، خو لیکن دا غټوالی به اوس پرېږدو. اوس دا مو ګورئ دوستانو، دا هم هغسې 3 ځای دي، دا نومونه هم. ښه، ګورئ، Kartoffel 3 پیرې ویل شي. ښه، Tomaten Melonen Karotten Bananen یعنی دغسې 3 پیرې ویل کېږي. ښه، دغه نه دا خواته د غټ ټکی چې منځ ته راغلی، دلته اوس مثلا د منځ کې چې کوم حروفونه دي ګورئ Kartoffel، یعنی ګورئ لکه تو یعنی داسې هغه دروند غوندې ویل کېږي. دلته Kartoffel په دې ځای کې وایي چې
توماتن یعنی دا ما یعنی دا ام وزي دا اثر ښه لږ اوچتېږي میلونن کنه یعنی دا لام ال یا لام مثلا داسې لږ اوږدېږي په دې ځای کې کاروتن کنه یعنی خلاصه داسې بانانن یعنی دلته خلاصه دغسې باید امیدوارم دوستانو تاسې پوه شئ یا پوه شوي ځکه چې دغسې خط ده نو یعنی هغه دغسې ویل کېږي نو نور به زه تاسو ته دې نه مخکې څه ووایم ښه اوس ښکته هغه ته راځو دا بله سیډۍ درس کړو اوس غوږ ونیسئ چې زه تاسو ته بله سیډۍ کېدم بیا به وروسته ورسره وغږېږو Seite 47, Aufgabe 5. Hören und lesen Sie den Dialog. Guten Tag. Sie wünschen? Guten Tag. Ich möchte 2 Ananas und 1 Kilo Tomaten. Noch etwas? Ja, 2 Kilo Kartoffeln. Bitte. Ist das alles? Ja, danke. Das ist alles. Das macht 10,50 €. Hier, bitte. Danke. Auf Wiedersehen. ښه ګران دوستانو اول خو امید دی چې مثلا د شروع نم چې کوم درسونه کتلي چې په دې باندې تاسې خپله پوه شئ دویمه خبره دا ده اوس چې زه ورسره معنا په دې باندې کومه چې مثلا که چیرې پوه شوي نه یئ مثلا چې اوس پوه شئ ښه لکه څنګه چې ویلې چې سایت 47 یعنی 40مه صفحه دا خو ځکه دویم پیر ویلې چې مثلا 2 سیډۍ درسونه په یوه صفحه کې دي او دلته ویلې چې Aufgabe 5 یعنی 5م تمرین hören und lesen Sie den Dialog یعنی څه hören یعنی واورئ und یعنی او lesen یعنی ولولئ Sie یعنی تاسې den Dialog یعنی د دیالوگ یعنی یا عادي طور باندې کنه یعنی تاسې واورئ او ولولئ تاسې په عادي طور باندې ښه اوس په دې ځای کې څه وایي چې دا دکاندار وایي ګوتن تاک یعنی ورځ دې په خیر زی ونشن زی یعنی تاسې ونشن یعنی څه پکار دي یا څه غواړئ لکه موږ تاسې پښتو کې که دکاندار ته لاړ شو یا خپله دکانداران حتما چې دکان ته څوک راشي یا ګاهک یا مشتری یا خریدار راشي نو ورته څه وایي چې څه پکار دي یا څه غواړئ که نه داسې حتما ورته وایي خو دې هم په دې ژبه کې داسې ورته وایي زی ونشن یعنی څه غواړئ یا څه پکار دي دا ښځه ورته هم وایي چې ګوتن تاک یعنی ورځ دې په خیر Ich möchte 2 Ananas. Ich یعنی زه möchte یعنی غواړم 2 Ananas یعنی 2 اناناسه ja und 1 Kilo Tomaten und یعنی او 1 Kilo یعنی 1 Kilo Tomaten یعنی ټماټر یا ترشک یا بانجان رومي چې مثلا داسې خلاصه مختلفه نمونه خلک ورته اخلي ښه امیدوارم پوه شوي اوس مخکې ځو چې په دې ځای کې ورته وایي چې noch etwas noch یعنی نور etwas یعنی څه یعنی نور څه لکه موږ تاسو پښتو کې به داسې هغه کې وایي چې نور څه هم غواړي که نه بس خو په دې ژبه کې صرف همدغه وایي noch etwas یعنی نور څه هم دا ورته وایي چې یا 2 Kilo Kartoffeln bitte یا یعنی هو 2 Kilo یعنی 2 Kilo Kartoffeln یعنی کچالو یا الوګان bitte یعنی مهرباني وکړه یعنی هو 2 Kilo کچالو هم غواړم یعنی مهرباني وکړه په دې ځای کې ورته وایي چې das alles ist یعنی دی das یعنی دا alles یعنی ټول یعنی ټول همدا دي دا ښځه ورته وایي چې یا danke das ist alles یا یعنی هو danke یعنی مننه das ist alles یعنی دا دي ټول یعنی ټول همدا دي ښه دکاندار به ورته وایي چې das macht 10,50 € یعنی څه das یعنی دا macht یعنی کیږي یا مطلب موږ تاسو پښتو کې داسې وایي دا ټول جوړیږي کنه داسې ورته وایي خو په دې ځای کې داس مخت یعنی دا ټول دا کیږي 10,50 € یعنی 10 یورو او 50 پیسې یا 50 سنټه د دې پیسې ښه امیدوارم پوه شوي په دې ځای کې وایي چې هي بیته اوس دوستانو پوهېږئ چې دلته د پیسو په سر باندې خبره ده درته چې هي یعنی دلته بیته یعنی مهرباني وکړه یعنی دغه دې مهرباني وکړه یعنی شوکیز باندې هغه باندې ورته کړي ورته چې مهرباني وکړه دکاندار ورته وایي چې danke auf Wiedersehen danke یعنی مننه auf Wiedersehen یعنی په امید د دیدار ښه ګران دوستانو امید ده چې پوه شوي اوس به ښکته لاړ شو چې ښکته څه وایي په دې ځای کې وایي چې spielen Sie den Dialog mit Ihrer Partnerin, Ihrem Partner
ergänzen sie یعنی څه شپیلن یعنی ولوبیږي یا ولوبوي یا تمرینو کوي کنه داسې خلاصه زی یعنی تاسې دین دیالوگ یعنی دیالوگ کې mit ihrer Partnerin یعنی سره د خپل مرګري ihren Partner یعنی او د خپل مرګري سره یعنی مثلا مطلب دا دی چې ihrer partnerin یعنی د خپل مرګري سره او چیرې خزه ته وایي چې ihren Partner یعنی د خپل مرګري سره ergänzen یعنی کامله کوي یا تکمیله کوي زی یعنی تاسې یعنی په دغه ځای کې چې کوم عبارت یا کوم جملې کمی مثلا هغه ډک کوي ښه اوس په دې ځای کې وایي چې ګوتن تاک یعنی ورځ دې په خیر ګورې دوستان دا اوس تمرین ده ښه هغه په اسانۍ خبرې خو بیل وي دا اوس موږ تاسې خپل منځ کې کوم سره ګوتن تاک یعنی ورځ دې په خیر زی ونشن زی یعنی تاسې ونشن یعنی څه غواړي یا څه پکار دي دا بل کس تو خریدار وایي چې ګوتن تاک یعنی ورځ دې په خیر ich möchte 3 Kilo مثلا ich möchte 3 Kilo Tomaten چې دا لږ پاس کړم und 1 Kilo Äpfel ich möchte یعنی زه غواړم 3 کیلو یعنی 3 کیلو tomaten یعنی ټماټر یا ترشک یا بانجانومی und 1 کیلو Äpfel او 1 کیلو مڼې صحیح ده noch etwas نور څه هم کنه مثلا موږ تاسو پښتو کې دا شوی خو لیکن په دې ژبه باندې باید پوه شئ noch etwas یعنی نور څه هم غواړي دا ورته چې یا 2 کیلو مثلا اوس موږ تاسو دلته د خپل خوښي وخو دغه پاسنی حساب باندې نه وخو یا 2 کیلو Karoten صحیح ده bitte یا 2 کیلو کاروتن هو 2 کیلو گازری bitte یعنی مهربانی وکړئ ja ist das alles ist یعنی دی das یعنی دا alles یعنی ټول هم دادی ja danke das ist alles هو مننه دا ټول دی یعنی هو هم دا ټول دی ja اوس بدل دوستان دلته موږ تاسو په خپل خوخه یو ریټ یا حساب یا پیسې لګو 400 لګو das macht مثلا مثال ارزانه به ولته ولګو چې ګا کوم زیات شي پکې ښه das macht 7,20 ښه یعنی ارزانه ملګول ریټ ورته خو خیر بهرحال das macht 7,20 اوس مثلا د مشتری یا خریدار وای هي bitte هي یعنی دلته دی بیت یعنی مهرباني وکړه دغه دی واخله اوس مثلا دکاندار به ورته وایي چې danke auf wiedersehen danke یعنی مننه auf wiedersehen یعنی په امید د دیدار ښه دوستانو نور پکې څه نشته بس دغه ځای کې ښکته چې د صفحې نمبر ده چې 47 یعنی وڅلوېښتمه صفحه دوستانو دغه درس امید ده چې تاسو خپل فائدې نه اخلي او دراتلونکو درس پورې دوستانو په پاک الله باندې سپارم فی الحال د الله په امان